بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د معاشرتي رویو د اصلاح چې کوم درس شروع دی، نو په دې کې به نن انشاءالله مونږه یو داسې عمومي رویه بیانو چې هغه ډېره زیاته عامه شوې ده، خصوصا زمونږه په بر صغیر پاک و هند کې او بیا زمونږه په پښتنه معاشره کې دا ډېره زیاته عامه ده. هغه دا چې زمونږه د قرآن مجید سره تعلق د صرف او صرف په ناظره باندې د زده کړې پورې پاتې شوی دی. زیات تر عمومي خبره دا کومه، اکثر خلق داسې دي چې هغوی دا خیالي چې ماشوم په وړوکوالي باندې د مدرسه کې کینی، قاري صاحب ته کینی او د هغې نه هغه ناظره قرآن زده کړي او په هغې باندې بیا کله هغه ختم وکړي، نو په هغې ختم باندې بیا پروګرام وکړي ښه ښکلی غټه او د خوشحالۍ اظهار وکړي. د هغې نه وروستو بس د قرآن هغه تعلق ختم شو. بس دی سړي اوس زده کړه وکړه، دا قرآن یې زده کو په ناظره باندې دی ویلی شي دا قرآن به اوس په ګوټ کې پروت وي او دی به چېرته کله کله په رمضان المبارک په ړومبنو ورځو کې دی راخلي او څه نه څه تلاوت به کوي او بیا د ده د قرآن سره نور څه لینا دینا نشته. دا ډېره خطرناکه رویه ده او په دې وجه باندې زموږ معاشره د دین نه لرېوالي طرف ته تللې ده. یاد ساتل پکار دي قرآن مجید د دې څنګه چې تلاوت زده کول او تلاوت کول اهم دي. یو دا خبره چې تلاوت زده کول دا اهم دي، په دې کې د دې خبرې نه انکار نشته، دا ضروري دي. پکار ده چې تلاوت مونږ زده کو او د زده کولو نه وروستو د قرآن صحیحه په ځان باندې لازم کو، روزانه چې مونږ وایو کم از کم چې یو سپاره مونږه روزانه د دې تلاوت کو، دا زمونږ باندې دا چې مونږ په ځان باندې لازمي کړي بالکل. او دویمه دا خبره ده چې په دې قرآن سره مونږه د ځان تزکیه کو، چې ځان پکې صفا کو د هغې خویونو نه چې هغه خطرناک خویونه دي، هغه خویونه چې هغه د انسان د شخصیت خرابونکي خویونه دي، هغې ته رذایل ویلی شي، خبایث ورته ویلی شي. نو د هغې خویونو نه د پاکولو دپاره به قرآن بیا دا زده کول غواړي چې قرآن مونږ ته وایسه. قرآن د فرد او د شخصیت اصلاح کوي، نو د دې اصلاح دا لازمي خبره ده. او دریمه خبره د قرآن په مونږ باندې دا لازمي ده چې مونږ دا وپېژنو قرآن مونږ ته د کومې خبرې حکم کوي، د کومې خبرې نه مونږ منع کوي، او د قرآن چې کوم قانون دی هغه مونږ وپېژنو. او دغه شان د قرآن نه مونږ دا خبره معلومه کړو چې په دنیا کې به انفرادي ژوند څنګه تېرو او اجتماعي ژوند به څنګه تېرو، د عالمي قومونو سره، د نورو ملکونو سره، د نورو خلقو سره، د نورو ملتونو سره، د هغو سره به زمونږه ناسته پاسته او د هغو سره زمونږه تعلقات دا به په کم نهج باندې دا مونږ ته ټول قرآن ښیي. دا د قرآن مجید 4 اړخونه دي د زده کولو. تلاوت یې مونږ زده کړو، په دې سره خپله شخصي اصلاح وکړو، د خپل شخصیت تربیت وکړو، او دغه شان د قرآن قانون زده کړو، او د هغې سره سره د قرآن نه د حکمت خبرې زده کړو چې په هغې سره مونږه په دنیا کې ژوند انفرادي او اجتماعي طور ښکلی تېرولی شو او ښه تېرولی شو، مثالي تېرولی شو. الله دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي.